نو صحابه هغه خلکو چې د آخرت فکر د هغه حالاتو سدي حالاتو تر ورسول. چې کله مدینه منورې ته رالو انصارو د پیغمبر علی السلام صحبت کې څو ورځې تیرې کړې وي. انصار دستی دې ته تیار هغې دستی دا فکر او دا فیصله د ځان سره وکړه چې زموږ څومره مالونه دي دا به موږ مکمل تقسیمو، نیمه به د مهاجر وي نیمه به د انصار وي. در دې حده پورې انصار دې قربانۍ ته تیار سلو چې زموږ څومره زنانې دوې زنانې دي 3 زنانې دي موږ به خپلې 2 زنانې ته طلاق ورکوو، چونکې د انصاري زنانه د مهاجر زنانه په مکه کې فاته سوې ده، نو هغې به زما د دې زنانې سره نکاح کوي. او دا پیشکش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیش کړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې اجازت نه کوي ور قسم در دې حد پورې نوبت نه راغله. نه بیا د هغې خلکو سره د آخرت په فکر د آخرت په جذبه باندې ده. یو صحابي دی د جنگ میدان ته راغلی، د جنگ میدان دی څنګه حالت دی قرآن کریم وایي کأنهم یساقون الی الموت وهم ینظرون، لکه یو سړی چې پر مرګ باندې ورکشي هغه په سترګو خپل مرګ ویني. ځکه صحابه ډېر کم دي او د دې په مقابل کې انسانان ډېر زیات دي. یو صحابي بل ملګري ته وایي چې ما خو د پیغمبره څه اورېدلي دي چې الجهاد مختصر طریق الجنه، که سړی جنت له تګ غواړي د ټولو څه لنډه لارې جهاد او شهادت دی. ورته ګوري ورته سړی ستا په خدای قسم چې تا اورېدلي دي؟ ورته و ما اورېدلي. ورته زما په خدای قسم دی غوږو اورېدلي دي او د دماغ محفوظه کړي دي او دا ژبې اوس دا دي وتا ته ادا کړو. دی ورته وایي چې کله جهاد پیغمبر وایي مختصر طریق الجنه دی نو د خپل نفس ته څه وایي؟ وایي بالله یا نفس لتنزلن، زما د خدای په ذات قسم چې اوس به ورشوه کېږي دی جنت تابعتن او لتکرهن، کدی خوشی کدی نه خوشی. ان اجلب الناس وشدرن، خلق مقابله ته راغلي دي هغې چیغې وایي د جنگ نارې دي او نفس ته وایي ما لکې تکرهین الجنه، جنت نفس تا ته صدر پیښه ده چې د جنت ته سفر شاټالی وي. نو هغه جنگ ته ورشوه کېږي، هغه جنگ کې مقابله کوي چې کله د تورې واره پر سر او پر سټ باندې لګېږي نو د خولې سه اوله کلمه دا غورځي وایي فزت ورب الکعبه، د رب د کعبې دې مې قسمې چې زه کامیابۍ ته ورسېدم، زه جنت ته ورسېدم، زه د جنت نعمتو ته ورسېدم او زه د جنت راحتو سکونو ته ورسېدم. چیغې کې والغدن نلقي احبه، سبا خو به د خپلو ملګرو سره ملاقات وي، محمد و حزبه، د محمد او د محمد د ډلې سره به سبا یو ځای کېدل. چې د کم چا دماغو کې الله تعالی د آخرت فکر ورکوي د هغې زندگی په داسې شکل باندې تېرېدله. نو هغې خلکو بیا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحبت پیدا کوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحبت څخه د هغې حال څخه دې حالت را ورسېدل. زه دا درته وایم چې په صحیح عقیده باندې او په صحیح ایمان باندې او په صحیح ادبیاتو باندې چې کله سړی د یو نیکو خلکو صحبت کې راسي بیا خو د هغې په دماغو کې دغه جذبات پیدا کېږي چې بیا به د مرګ پر وخت باندې د کامیابۍ نارې وایي، بیا به د مرګ پر وخت باندې د ځان دپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات او د صحابه ملاقات مخ ته یادوي. خو لیکن دا شرط دی چې عقیده به صحیح او دا شرط دی چې کامل په ښه طریقه به ایماني، په ښه ایمان او په ښه عقیده باندې د نیکانو صحبت د انسان دپاره ډیره بهترینه، ډیره مؤثره او د انسان دپاره د اصلاح هغه نیکترینه لار بلل کېږي. ته دا وایم چې د آخرت فکر که د انسان په دماغ کې نه وي بیا خو انسان نه دی، بیا خو انسان په معاشره کې یو درنده دی. چې کله د ده په دماغ کې د آخرت فکر نسته، د ده په دماغ کې قبر نسته، د ده په دماغ کې د قبر حالات نسته، د ده په دماغ کې د الله حضور ته پیښېدل نسته، بیا خو دی د منصب وږی دی، بیا خو دی د مال و دولت وږی دی، بیا خو دی د دنیا کې د قدرت وږی دی. ما درته ویل د دې دپاره د انسانانو سره ظلم کوي، د دې سره د انسانانو مالونه ضایع کوي، د انسانانو حقونه ضایع کوي، انسانانو باندې غصب راولي، د انسانانو د وینو په تویولو باندې خپل مقصد ته ځان رسي، بیا د انسان د وینو تویولو پروا نه لري. او ما درته ویل چې بیا د انسانانو د وینو تږی د انسانانو پر دې جسدونو باندې سربیره خپل قدرت و اقتدار ته ځان رسوي. ایا تاسو دا انسان بولئ که درنده؟ دا بالکل انسانیت د چوکاټه څخه وتلی انسان دا د درندګۍ په حالاتو کې زندگی تیروي. نو که دا انسانیت نظام د انسان په دماغ کې راځي د هغې څه واحده لار هغه دا ده چې د آخرت فکر دی،
د آخرت فکر د دنیا د جرایمو، د دنیا د ظلمونو، د دنیا د تجاوزاتو او د دنیا د نجایزو د ختمولو لنډه لار، بهترینه لار، ښه لار ده. خو ما درته ویل چې په ښه عقیده باندې او په ښه فکر باندې، په ښه ایمان باندې